د 5 خصوصي او دولتي ښوونځیو ترمنځ د تمثیل سیالي ترسره شوه. د یادې غونډې پیل د قاري صاحب سهیل جمالي لخوا د قرآن کریم په څو مبارکو آیاتونو سره وشو. د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ کې د سیف د چلډرن او بشري خیریه موسسې په ګډې همکارۍ د ماشومانو د زده کړې او ارتقا په اړه غونډه جوړه شوې وه. د څارنوال موسم عبدالرحیم زی لخوا د غونډې ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ په یادو موضوعګانو باندې برخوالو ته رڼا واچول شوه. د کامې پوهنې امارت قدرمن عامر صاحب او همکارانو، د کامې ولسوالۍ د لیسو څخه راغلو مدیر صاحبانو، استادانو، همدارنګه د کامې قدرمنو مخورو مشرانو، قومي سپین ږیرو، ځوانانو، شاګردانو، د غونډې ټولو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوښ یم چې نن په یو داسې غونډه کې راټول شوي یاست چې موضوع یې ماشومان دي. همدغه ماشومان د موږ او تاسې راتلونکی ده. همدغه ماشومان دي که سالمه تربیه، سالم وروزل شي، د افغانستان د آبادۍ، سوکالۍ او ښې راتلونکي لپاره یوه ښه سرمایه ده. د کامې ولسوالۍ د النصر خصوصي ښوونځی، د زاخیلو لیسې شهید محمد موسی شفیق قالي لیسه، د شهزاد کموال خصوصي ښوونځی او د سید سرور قادري لیسې زده کوونکو په ورکړل شویو موضوعګانو باندې خپلې تمثیلي پرچې نندارې ته وړاندې کړې. پرېږده مړه، دا څلور کاله چې په اروپا کې تېر کړي دومره پیسې به وګټي چې د استعمالولو په چل یې نه پوهېږي. نه زه دلته خپل مکتب وایم که تعلیم مونږ وکړو، څه ګټې وکړه. راځه راشه، لارې مسانه دي، اروپا ته راشه چې د ژوند په خوند باندې پوه شي. نه زه به هلته خپل ټول مکتب بشپړ کړم، بیا به د خپلې خوښې ښوونځی ووایم. که خدای خیر وکړي په آینده کې به یو ښه ډاکټر شم. زما در باندې زړه خفه کېږي، ګوره بیا هم ځان سره فکر وکړه. راځه راشه، د ژوند نه خوند واخله. هلته څه نه کېږي، مونږ تعلیم وکړو، څه ګټه یې وکړه. ته خو داسې خبرې کوې چې زما دې اروپا ته زړه وکړو. خو زه که زه وغواړم اروپا ته درشم نو زه به دا دومره پیسې د کوم ځای کوم؟ څوک په نغدو پیسو راغلي، ټول په قرضو راځي. پلار سره دې مشوره وکړه او رښتیا زه د قاچاقبر نمبر درلېږم، زنګ ورته ووهه، خبره ورسره وکړه، په قرضو دې هم راوړي. او تاسو په خپلو سترګو ګورئ، پوډري ته جوړ شوی دی چې قوم دې نه ناراض دی او قوم دې نه ښه نه دی او قوم دې نه ښه لاس نه دی. موږ او تاسو ګور دې دنیا هم خرابه شوله، آخرت هم خراب شولو. دا نه د دین شو نه د سادین شو. نو هغه کسانو چې هغه درسونه نه وایي د هغې پایله به دغه شی وي. کاشکې ما هم دا خپل ورور په رقم درس مې ویلی، اوس به ښه پاک سوتره وي. اوس ما ته وګوره او ورور ته مې وګوره، بس زیم او نشیبي پوډرې دي او شیشې ما شروع کړي. کاشکې مې د ورور په رقم درس ویلی او زه م یو انجینر یو ډاکټر جوړ شوی وی. خو ارمان دا چې ما د ورور په رقم درس ونه وای. کاشکې چې ما د خپل پلار خبره منلې وای، اوس به زه داسې نه وای. دا زه په کوم حال شو؟ یا الله، ما ته نور د دغې نشې د صبرولو طاقت راکړه، ځکه په دې حال یې زما آینده خو ټوله غرقه. خو زه ټولو والدینو ته دا یو خبره کوم، شاه بابا زمونږ بادشاه و. شاه صاحب یو کس پاسېږي عبارت راته. بسم الله الرحمن الرحیم. شپږویشتم لوست احمدشاه بابا ملي مشر او شاعر. هر ملک او ملت ملي او سیاسي اتلان لري. زموږ ګران هېواد افغانستان له نومیالیو مشرانو او اتلانو څخه یو هم احمدشاه بابا. آفرین شاباس، خیر ښایسته درس ویل. د کامې ولسوالۍ د اصلاحي شورا مشر ډاکټر محمد قاسم د ماشومانو په زده کړو او شخصیت جوړونې خپله وینا
وړاندې کړه. البته تمثیلي پرچې د ځینې مکاتبو د استادانو ځوانانو لخوا تیارې شوي دغه غونډه جوړه د غونډې ګډونوال چې په سر کې د کامې ولسوالۍ مقام محترم مرستیل صاحب د پوهنې مدیریت محترم مدیر صاحب د ځوانانو د کامې ولسوالۍ د ځوانانو د شورا رئیس ورسره ځوانانو د لیسو مدیر د کامې ولسوالۍ د پوهنې امیر مفتي محمد فقیر سعید د ځوانانو څخه مننه وکړه چې داسې پروګرامونو لپاره زمینه برابروي. د کامې ولسوالۍ له ځوانانو مننه کوم چې واقعا چې زموږ د ځوان قشر هغه ضرورتونه چې هغوی ته د تمثیل په بڼه باندې دوی نن تهیه کړي دي د زړه له کومې ترې مننه کوم. د کامې ولسوالۍ مرستیال شاکر الله حقانی دا ډول پروګرامونه په ټولنه کې ډیر مهم وګڼل او زیاته یې کړه چې د دې له لارې کولی شو چې مثبت پیغام تر نورو خلکو ورسوو. ښوونه او روزنه د انساني ژوند لپاره خورا اړین اسباب دي او د دواړو تړاو دومره اړین دی لکه خوراک او څښاک. د دې غونډې نوښتګران چې هر څوک وي د دې غونډې برخوال ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې زموږ دا قضاوت منفصل د غونډې په پای کې د یادو موسسو لخوا زده کوونکو ته د نقدي ډالیو ترڅنګ ګڼ شمېر تحایف ورکړل شو. د زاخیلو لیسې ته چې د تعلیم اهمیت موضوع ورکړل شوې وه د 15 نمرو په ترلاسه کولو سره 5 مقام خپل کړ. شهید محمد موسی شفیق لیسې شاګردانو ته د والدینو احترام موضوع ورکړل شوی وه چې د 4 نمرو په ترلاسه کولو سره یې 4 مقام خپل کړ. د سید سرور قادری لیسې ته د والدینو احترام موضوع ورکړل شوی وه چې 15 نمرو په ترلاسه کولو سره 3 مقام خپل کړ. شهزاد کاموال خصوصي ښوونځي زده کوونکو ته په ماشومانو باندې د شاکه کارونو موضوع ورکړل شوی وه چې د 88 نمرو په ترلاسه کولو سره یې 2 مقام خپل کړ. د آل نصر خصوصي ښوونځي ته په ناقانونه لاره خارج ته تلل موضوع ورکړل شوې وه چې د ښه تمثیل په ترسره کولو سره د 94 نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام خپل کړ. بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې د کلونو راهیسې موږ خواري کوو د خپل ولس د خپل راتلونکو لپاره چې د هغوی آینده ښه شي او زموږ د ماشومانو هغه شوق او مینه محبت د تعلیم سره زیات شي. نو په دې خاطر باندې موږ کال په کال باندې همدغسې د برنامې جوړو تر څو پورې زموږ راتلونکي په دې ته وهڅېږي چې تعلیم نه مخه وکړي او د مواد مخدر او داسې د شاقه کارونو نه او په ضمن کې دغه د قاچاقي لارو د خارج ته تګ د دې نه صرف نظر شي. شخصا موږ د ماشوم ساتنې د مؤسسې نه مننه کوو چې کلونو راهیسې موږ سره زیار ویستی دی، موږ ته سیمینارونه راکړي دي، موږ سره همکاریانې کړي دي د ماشوم ساتنې. نه نورو داسې مؤسسه تر اوسه پورې نه دی توانېدلې چې هغوی موږ سره په دې هکله باندې زموږ پلان خو په آینده کې هم همدا دی چې موږ په راتلونکي کې هم د ماشومانو دپاره دغسې برنامې په لاره باندې واچو تر څو پورې ماشومان د لارو روښانتیا او د لا ځلېدو دپاره چې د هلې ځلې یاد دې وي چې دا لومړی ځل و چې په کامې ولسوالۍ کې د دغه مؤسسو لخوا داسې سیالي په لاره اچول شوې وه.